ډېره مننه الطاف حسین صاحب او الله پاک دې تاسو خوشحاله ساتي. خدای دې زموږ دا تعلق برقرار ساتي چې سواتیان دلته راځي موږ هلته ځو. د ده په دغه یو زړه مې ډوبېږي خو د زړه د راسپړدلو څوک دی. زړه مې ډوبېږي خو د زړه د راسپړدلو څوک دی. ته رانه لرې یې او نور د حال ویلو څوک دی. زړه مې ډوبېږي خو د زړه د راسپړدلو څوک دی. ته رانه لرې یې او نور د حال ویلو څوک دی. خلک د خوند دپاره اوري د دردونو کیسې. خلک د خوند دپاره اوري د دردونو کیسې. ساده اشنا په ما او تا د دردېدلو څوک دی. یو بل شعر دی چې لیونی خور وربل راټول کو په بلۍ کوزه شوه. لیونی خور وربل راټول کو په بلۍ کوزه شوه. ویلې دلته چاته پورته د کتلو څوک دی. بیا د اختر مبارکي ځان ته پخپله لیکم. بیا د اختر مبارکي ځان ته پخپله لیکم. بیا مې رایاد شو چې زما د یادولو څوک دی. بیا د اختر مبارکي ځان ته پخپله لیکم. بیا مې رایاد شو چې زما د یادولو څوک دی. تاسو ماضي او درباري تاریخ نور هم بربنډ کړئ. تاسو ماضي او درباري تاریخ نور هم بربنډ کړئ. خو زه یو سوچ کوم چې نن د حق لیکلو څوک دی. او طاهره موږ هم لیوني یو چې شعرونه وایو. طاهره موږ هم لیوني یو چې شعرونه وایو. خلک په ځان دي د شعرونو اورېدلو څوک دی. کتونکو ته یو خبره کومه چې زموږ سره ملګري دي ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب، پروفیسر ډاکټر اسماعیل ګوهر، او زموږ دا ملګری دی اختر حیات قمر صاحب، زموږ سره بل ملګری دی ګل رحمان شاه شاهین صاحب او ظریف خان صاحب د بیارۍ، او دا بل زموږ شاته چې ولاړ دی نو ریاض خان د سلطان وسو، دا زموږ ملګري دي. نورالله خان صاحب زموږ سره دی منیجر صاحب. موږ یو ادبي تقریب لتلو دی مالته راغلي وو، نو دا ملګري زموږ سره راغلي دي. او پیر بابا چې دی دا زموږ د شریک بابا دی او زمونږ د راټولېدو ځای دی. نو الله پاک په دې ځای کې د یو بل سره راغونډ کړو. د الطاف حسین صاحب د سوات ټول ملګرو ته احترام او سلامونه. متل راته یاد دي چې ستا یادونه مې یادونه کې پراته دي. ستا یادونه مې یادونه کې پراته دي او ټول خوبونه مې خوبونو کې پراته دي. او یو ځل راشه هغه خپل امانت واخله. یو ځل راشه هغه خپل امانت واخله. ستا بنګړي مې په جیبونو کې پراته دي. ډېر ښه یاره، ډېر غیري شعر درته وایم چې من قمره میکده کې هم یاد کړی. من قمره میکده کې هم یاد کړی. ته ډالی دی ګل خان ته ډالی دی. من قمره میکده کې هم یاد کړی او څوک د په جوماتونو کې پراته دي. ډېر اعلی